سیاستوال تش په وادو خلک خوشحال کړي غواړي بل د ځان په ګټه استعمال کړي پخوی مالګه وړه در ترشیږي که نور څه وایم خبر رانه لوسیږي د کیمرې تر مخ پښتو مسلماني ده د پردې تر شا خبره میداني ده امنیت که په دې حال وي ولسمشره دا وړی به شړی نشي ولسمشره لا تر ارګ او تر منبره فاصله ده له لغمان نه تر لوګره فاصله ده د انځر د ګل لیدل ترېنه آسان دي خو تر تا در رسېدل له دې نه ګران دي دې هېواد ته له حرفانه کوڅنډنه له خطره خالي نه ده سرخندنه که ویرېږي نو په کور کښېنه دننه دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا تیار او هغه یار کله دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا تیار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي دا هېواد نه د ایران نه د کولاب دی نه د روس د امریکا نه د پنجاب دی دا دیار او هغه یار کله بیلیږي پښتانه په ګنډه تار کله بیلیږي له امو تر اباسي نه یو پښتون دی یوه خاوره یوه وینه یو مضمون دی هزاره ترکمن ازبک که تاجکان دي پشهیي ګجر عرب نه بلوڅان دي سر شیندل دي زر شیندل دي جواري ده د تاریخ پاڼې ته نوي سرداري ده پر هېواد مات شوي سر بلا دې واخلم پر ګولو ویش د ډټر بلا دې واخلم خمارونه ننګي د نوش بادې شه جنتي خوري دې زه د مور شودې شه زه به نه یم زه د نه یم تل ویدانه خو تل پاتې دې وې لوی افغانستانه موږ پر تاسو باندې وکړه سپارښتنه له خطره خالي نه د سرخندنه که ویرېږې نو په کور کښېنه دننه زه د داسې یو ضدي قوم پیداوار یم زه د داسې یوې ژبې څوکیدار یم چې وګړي په زشتۍ سره ګړېږي یو د بل پر غیبتونو نه مړېږي لا په دې باندې پوه نه شم چې دا ولې مرګ زغمي خو تربور نه زغمي بلکل یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې د یو بل نه ماړه دي عربي صاحب یو پښتون او بل پښتون غوښه چاړه دي تر غړۍ پورې د یو بل نه ماړه دي بعضې اورم د بیړیو په دیدار دي کرونده لاس ته راوړنې بند کوکنار دي د ګوهر شخه شولانګه به زیاتېږي دا حالت به ورځ تر بل ترنګلی کېږي ګېډۍ ورک شولو بس خوند له کلي ورک شو یو په مرګ او بل په ژوند له کلي ورک شو تربګنۍ دي بدنیتۍ دي بدامنۍ دي پر اوږو باندې ټوپکې او ګردنۍ دي وا زما نیمارمانه ارمانجنه له خطره خالي نه ده سرخندنه خو ته ډېر ښه یې چې په کور کښېنې دننه